تاسو قدرمن لیدونکو سلامونه وخت بخیر. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. د خبرونو سرټکی. پنجشیر کې د طالبانو په مرکز دننه زوروره چاودنه د مقاومت جبهې د 14 طالب جنګیالیو د وژل کېدو ادعا کړې. روسیې پریکړه کړې چې د ترهګرو له لیسته د طالبانو نوم وباسي. له اقلیمي ناورینه د افغانستان اغېزمنېدل د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د سیلاب وړاندوینې لپاره پانګونه کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای غونډې جوړېدو په موخه قوي امنیتي تدابیر. او سوریې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سفر. بشپړ خبرونه. په پنجشیر کې د زورورې چاودنې د خبرونو له خپرېدو وروسته د افغانستان مقاومت جبهې د دې چاودنې پړه منلې او ادعا یې کړې چې د دغې جبهې ځواکونو د طالبانو پر یو مرکز د برید په ترڅ کې 14 جنګیالي وژلي دي. مقاومت جبهې شنبې ورځ په یو خبرپاڼې کې ویلي چې په دغه برید کې د طالبانو 2 غړي ټپیان شوي هم دي. د خبرپاڼې پر بنسټ دا برید په وروستیو میاشتو کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې لخوا تر ټولو مرګونی برید دی. تر دې مخکې سرچینو 800 ورځپاڼې ته ویلي وو چې د پنجشیر ولایت په دره ولسوالۍ کې یوې زورورې چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 9 طالبان وژل شوي او د دغې ډلې 11 نور غړي ټپیان شوي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هم په دغه ولایت کې د تېرې شپې چاودنه منلې ده. د پنجشیر د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالله فاروقي ویلي چې په دې پیښه کې 6 کسان ټپیان شوي دي. د فاروقي په وینا دا پیښه د طالبانو په یو میلمستون کې د ګاز بالون د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې بریدونه ډېر شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی ضمیر کابلوف وایي چې مسکو به ډېر ژر طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه وباسي. رویټرز د جمعې ورځ د روسیې د ټاس خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې کابلوف ویلي دا پریکړه مسکو کې په لوړه سیاسي کچه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د مسکو فارمټ غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د مسکو او طالبانو ترمنځ د عملي خبرو د ساتنې دوام اړین دی. ورته مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي د دې څرګندونو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې په دې برخه کې د اغېزمنو ګامونو غوښتونکی دی. لاوروف دا هم ویلي چې د طالبانو له همکارۍ پرته به د افغانستان له ننګونو سره مبارزه ناشونې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له یادونې پرته د نشه یي توکو د کښت او تولید د له منځه وړلو او له داعش سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د هڅو ستاینه کړې ده. له بلې خوا متقي له داعش سره په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو همکاري اړینه بللې او ادعا یې کړې چې داعش د افغانستان د پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. د یادونې ده چې مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي خو لا یې طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جولای په میاشت کې ویلي وو چې طالبان له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې دا بنسټ د افغانستان د ګواښ لرونکو سیمو کې د سیلاب د وړاندوینې او خوړو توکو د جوړونې په برخه کې پانګونه کوي. نوموړي بنسټ د شنبې ورځ په یو خپره کړې بیانیه کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي ناورین له کبله 8م زیانمنونکی هیواد دی. د بیانیې پر بنسټ د خوړو نړیوال پروګرام د چټکې خبرتیا سیستم وړاندوینه کوي چې سیلاب چیرته پیښیږي او کومې سیمې په ګواښ کې دي. د بیانیې له مخې په پام کې نیول شویو عواملو کې ورښت، د تودوخې درجه، د واورې ویلې کېدل، د لاس لاندې د اوبو جریان، سیندونه او ډنډونه شامل دي. د دغه بنسټ د موندنو له مخې ورښت به د افغانستان په یوې لویه برخه او په ځانګړې توګه د هېواد شمال کې چې د غلو دانو د تولید مهمه سیمه بلل کېږي د سږني لمریز کال په ژمي کې له منځنۍ کچې ټیټ وي. په خبرپاڼه کې راغلي چې 2 کاله مخکې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د خبرداري ټیم د لوږې پیژندنې لپاره یو ازمایښتي پروګرام پیل کړی و. دا ازمایښتي پروژه د فرانسې دولت او اروپایي ټولنې په مالي مرسته پیل شوې وه.
د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دا ډول ارزونې یاد سازمان ته دا فرصت ورکوي چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې د هیواد لوړ خطر لرونکو سیمو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. دغه نړیوال سازمان ټینګار کړی چې اوس هم په هیواد کې 12.4 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. د پاکستان دولت د شانګهای غونډې د کوربه‌توب او ناامنۍ د مخنیوي په موخه د دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد ښار د امنیت د ټینګښت دنده پوځ ته سپارلې ده. د پاکستان دولتي راډیو راپور ورکړی چې د پوځیانو څارنه او ګزمه د شنبې سهار مهال پیل شوې ده. ویل کېږي چې تر 2 اونیو پورې به د اسلام آباد په ټولو سیمو کې د امنیت د ټینګښت دنده د پوځ پر غاړه وي. بلخوا د پاکستان له واکه ګوښه شوي لومړي وزیر عمران خان پلویانو له پېښور خپل لاریون پیل کړی او اسلام آباد ته د رسیدو په هڅه کې دي. امنیتي بنسټونو اسلام آباد ته ټولې غځېدلې لارې تړلې او خبرداری ورکړې چې د شانګهای سازمان تر غونډې پورې هیڅ ګوند یا ډله په پلازمینه کې د راغونډېدو حق نه لري. د راپور پر بنسټ په اسلام آباد کې له پرون راهیسې د موبایل انټرنیټي خدمتونه بند دي او پولیسو د ښار په ځینو برخو کې د لاریون کوونکو لپاره اوښلن ګاز پاشلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې دولت د شانګهای غونډې د ګډون کوونکو لپاره د سولې او امنیت د ټینګښت په موخه پلازمینه کې د پوځ سرتیري ځای پر ځای کړي دي. ټاکل شوې د شانګهای سازمان غونډه د پاکستان د حکومت په کوربه‌توب څو ورځې وروسته په اسلام آباد کې جوړه شي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له لبنانه تر سفر وروسته سوریې ته تللی دی. تسنیم خبري اژانس د شنبې ورځ لیکلي چې د عراقچي د سفر موخه د منځني ختیځ د کړکېچ په هکله د نظریاتو تبادله ده. د راپورونو پر بنسټ عراقچي به د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بسام صباغ او دغه هیواد له لومړي وزیر محمد غازي الجرالي سره لیدنه او خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځ لبنان ته هم سفر کړی و او هلته یې د لبنان له لومړي وزیر نجیب میقاتي او دغه هیواد د پارلمان له رئیس نبیه بري سره لیدلي دي. نوموړي ایراني چارواکي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د تهران ملاتړ به د لبنان له شیعهګانو او خلکو سره دوام ولري. دا سفر په داسې حال کې شوی چې منځنی ختیځ په دې وروستیو کې د اسرائیل او ایران نیابتي ډلو ترمنځ د کړکېچ زیاتېدو شاهد دی. قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه د ملتیا مو مننه.